أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناهوړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. کله چې هغه زمون په ټاکلې نیټه را ورسید او د هغه رب له هغه سره خبرې وکړې نو هغه هیله وکړه چې ای پروردګار ما ته د لیدو چانس راکړه چې زه تا وګورم. الله فرمایل ته ما نشې لیدلی، هو لږ شان د غره لوري ته وګوره، که هغه په خپل ځای ولاړ پاتې شو نو البته ته ما لیدلی شي. نو کله چې د هغه رب په غره باندې د دیدار وړانګې وغورځولې نو هغه یې میده کړ او موسی علیه السلام بیوخه پریوت. کله چې په سد شو نو وی ویل پاک دی ستا ذات، زه ستا په دربار کې توبه باسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی زه یم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله فرمایل ای موسی ما ته د خپل پیغمبري او له ما سره د خبرې کولو په سبب ټولو خلکو غوړه کړی، نو چې زه درکړم هغه واخله او شکر ادا کړه. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. لهغه وروسته مونږ موسی علیه السلام ته د ژوند د هرې څانګې په باب نصیحت او د هر اړخ په باب هدایت پر تختو باندې لیکلی ورکړ او هغه ته مو وویل دا هدایت په خپلو محکمو لاسونو واخله او خپل قوم ته امر وکړه چې د دې د غوره مفاهیمو پیروي وکړي. ژر به زه تاسو ته د فاسقانو کور در وښیم. أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. زبل خپلو نښانو څخه د هغو خلکو سترګې واړوم چې په ناحقه په ځمکه کې تکبر کوي. هغوی که هره نښانه وګوري هېڅکله به پرې ایمان را نه وړي. که سمه لاره یې په مخه ورشي نو هغه به غوره نه کړي او که کږه لاره یې تر سترګو شي نو په هغې باندې به وخوځي، ځکه چې هغوی زموږ نښانې دروغ وګڼلې او له هغو څخه یې بې پروایي وکړه. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. زمونږ نښانې چې چا دروغ وګڼلې او د آخرت له راتګ نه انکار وکړ د هغه ټول کړه وړه به بېځایه یعنې ضایع شول. آیا خلک به له دې پرته بل څه بدله وموندلی شي چې څه وکړي هغه به وریبي؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين.
له موسی علیه السلام نه وروسته د هغه قوم له خپلو ګاڼو څخه د یو خوسکي بت جوړ کړ چې له هغه څخه د غوایي غوندې رمباړه وتله. آیا هغو نه کتل چې نور سره هغه خوسکی خبرې کوي، نه په کومه چاره کې ورته لارښوونه کوي؟ خو سره له دې هم هغه معبودون یو او هغوی سخت ظالمان. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بیا کله چې د هغوی د غولیدنې طلسم مات شو او هغوی ولیدل چې په حقیقت کې هغوی گمراه شوي دي، نو وی ویل چې که زمونږ رب پر مونږ باندې رحم ونه کړي او مونږ ته بخښنه ونه کړي نو مونږ به تباه شو. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. له هغې خوا موسی له غوسې او اندېښنې ډک خپل قوم ته ستون شو. له راتلو سره سم هغه وویل تاسې له ما وروسته ډېره ناوړه قایمقامي وکړه. ستاسې دومره صبر رانغی چې د خپل رب د حکم انتظار مو کړی وای او تختې یې وغورځولې او د خپل ورور هارون د سر ویښتان یې ونیول، خپلې خواته یې راښکود. هارون وویل ای زما د مور زویه، دې خلکو پر ما فشار راوړ او نږدې و چې زه یې وژلی وای، نو دښمنان په ما مه خوشحاله کوه او له دې ظالمې ډلې سره ما مه یو ځای کوه. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. بیا موسی علیه السلام وویل ای ربه، ما او زما ورور ته بخښنه وکړه او موږ په خپل رحمت کې داخل کړه. ته تر ټولو لوی رحیم یې. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. په جواب کې وویل شول چې کوم خلکو چې خوسکی معبود نیولی هغوی به ارومرو د خپل رب په غضب اخته شي او د دنیا په ژوندانه کې به له رسوایي سره مخامخ وي. دروغ تړونکو ته موږ هم دغه راز سزا ورکوو. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. او کوم خلک چې بدې چارې سرته رسوي بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو په یقیني توګه له دې توبې او ایمان نه وروسته ستا رب بخښونکی او رحم کوونکی دی. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. بیا کله چې د موسی علیه السلام غوسه سړه شوه نو هغه تختې راواخیستله چې د هغو په لیکنه کې لارښوونه او رحمت و د هغو خلکو لپاره چې له خپل رب څخه ویریږي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.